دا ستا بهیر یم که په یاد یم زه چې ګړۍ په ګړۍ ځم تا یادومه سلامونه ستړي مه شئ وخت مو په خیر هیله من یم روغ رمټ به راتیا سئ ګلونو زما یوټیوب چینل خپرونو ته ښه راغلاست هرکلی درته وایم ډېر زړه راښکونکي ځای ته راغلی یم چې دا ستاسو د مسافرو غوښتنه وه چې موږ ته په دغه موسم کې د ښکلې ولسوالۍ د استالف ښکلاګانې راوښیي استالف ولسوالۍ یو د هغه ولسوالیو څخه ده چې ډېر لرغونی تاریخ لري ځکه دلته ښکلی تخت جوړ شوی دی دغه تخت د ظاهرشاه بابا واکمنۍ کې جوړ شوی دی چې هغه به خپله دلته د سیاحت لپاره راتو او دا ولسوالۍ چې ده په تپه کې د سجیګه موقعیت لري یا پرته ده چې د دې ځای نه ټول سمت شمال ښکاري شمالي ښکاري زړه راښکونکی ځای دی دلته به زه تاسو ته چکر در کوم او د دې په څنګ کې د استالف ګیلي لوښي ډېر زیات مشهوره دي چې د هېواد نه بهر حتی لیږل کېږي دا ګیلي لوښي دلته جوړیږي چې ډېری هېوادوال مو دلته راځي د چکر او د سیاحت لپاره بیا د ځانه سره وړي پکې مزهداره او خوندوره ښوروا نوشیجان کوي او قابلي نو راځئ چې زه تاسو ته دلته وښیم او وګورم چې دا ګیلي لوښي څه ډول جوړیږي او نن سبا یې بازار څنګه دی په دغه موسم کې تاسو د استالف ولسوالۍ ښکلاګانې وګورئ او مالتیا مې وکړي او خوندوره شاتې خپرونه به تاسو ته وړاندې کړم خو تر پایه شوبو پورې وګورئ قدرمنو دوستانو لکه څنګه چې د خپرونې پیل اناونس کې مې یادوري وکړله په پښتو کې موږ ورته کلال وایو او ګیلي لوښي ورته وایو او پارسوانان وروڼه ورته وایي کاسه ګیلي نو واقعیت دا ډېر زیات لرغونی تاریخ لري او په استالف کې ډېر زیات په مینه او محبت سره جوړیږي دا د لاس هنر دی چې د هېواد نه بهر هم دا لیږدول کېږي او کسان یې فرمایش ورکوي کلال بابا سره به خبرې اترې وکړم چې ژوند یې څنګه دی زندګي یې څنګه ده او څومره زیات خوشحاله دی ځکه چې دا د لاس هنر دی دې ته فن وایي سلام ستړي مه شئ ستاسو نوم زنده باشی ساجو رسی بخیر آمدید انشاءالله. زنده باشید. نام زیبایتان؟ اسم عبدالوکیل، باشنده ولسوالی استالف ولایت کابل. بله. کاکا عبدالوکیل میشه بگویید که چی مدت میشه که کاروبار رو میکنین و چطور است حال روزگارتان چطور است زندگی چطور است؟
کاروبار خو از پدرای ما میراث مونده بر ما. یکم فعلا خود ما 45 سال میشه که کار میکنم. 45 سال میشه. برای ما بگوین که چطور از پیشتان خراب نمیشه، کلشان به مو یک اندازه جور میشه. دایی دستتان کدام اندروبان نصب کردین یا خودشان از جواهر تعیین میکنه، چطور گپ است؟ خود ما دیگه میگه گل برای ما معلوم میشه که چقدر اندازه گل بگیریم با مو اندازه باز هر چی که جور کنیم همون قسم میای. کدام روز تو شده که میخوای کاسه را جور کنی، از کاسه شم جور شده باشه یا یک چیز دیگر جور شده باشه یا دیگ جور شده باشه؟ گلش کم باشه باز دیگه جور میکنیم، مثال گیلاس جور میکنیم، چاینک جور میکنیم، هر چیزی که باشه پروگرام برابر و پروگرام باز برای جور. ایره شما چی میگین که همی پای میزنین و ایره دور میگیم چرخ دستگاه از بنام چرخ گفته میشه. ایره خودتان هم اینجا ساختین جور کردین، دست خودتان از ساخت دست خود؟ ساخت خود واسه جور کردیم. گلی از این از کجا میکنین؟ یک گل مخصوصی داره جدا داره یعنی از اینمی گلای عادی جور میشه؟ گل مکن است از میکوهای خود سالف ما میای. باز دیگه گل هم که از ما مخلوط میکنیم که یک گلی هست که از غربان میای، گلی از قیمت از بر ما قیمت تمام میشه. باز این دو گل ما مکس میکنیم جور میکنیم است. بعد از او که جور شد اینجا ساخته شد باز کجا میبرین چی میکنین؟ باز در هفته میبریم برای یک 20 دقیقه در هفته مونده میشه. باز پس میاد سر می دستگاه دمی دستگاه باز برای جا کاب جور میکنیم، کاب برش میتیم باز 5 هفته برده میشه. باز هفته میاریم او را دیگه باز نام چیز میکنیم دیزاین کوری و چیزاش که بله ها چیزاش که خلاص باز رنگ میکنیم و داداش در کوری میبریم آتش میکنین شم میکنیم. یک دانه برای شما چند تمام میشه؟ قیمت ازی چقدر است؟ و یک دانش برای ما 45 افغانی تمام میشه. باز نال هر جنس داره برای خوب خراب هم داره، مثال کیفیت پایین بالا با یک تعداد کیفیتی هست که بالاست گل از او بیخی مخصوص است که گل از او ما پودر میکنیم توسط ماشین. باز از او کاسه جور میکنیم که به نام کاسه بیداغ است که داغ سپایی که با نداره و باز قیمت میای که به حساب خارجی یا بیورن از پیش ما باز قیمت خارج هم شما روان میکنید؟ بله میورن. از زندگی چقدر خوش هستی؟ خودت چند ساله هستی؟ خود ما 53 ساله فعلا. همه تمام زندگی دینمی سفری شد؟ دینمی خود همی سفری شد. بسیار خوب. خب دیگه خوش مستی از زندگیت و این دیگه کاروبارت هم خوب است. تشکر، زنده باشی کاکا وهاب. خوش شدیم که شما رو اینجا دیدیم. پیام چی است برای دوستا و جوانان؟ پیام مهم است که اگر کسی بخواه که مثال همین کسب هنر یاد بگیره ما خوش هستیم. فعلا هم اگر کسی بیایه ما علاقمند هستیم که بیان ما برشان یاد بدیم. چقدر شاگردار در اینجا رساندی، در اینجا آمده امروز کار کرده؟ شاگرد داری یا نداری؟ فعلا ما اولادا هستن، هم بچه ها از خودم اولادایت هم شوق داره که کار کنن؟ میکنن که میلیتون بله کار میکنن. تشکر، خوش شدیم. و یک سوال از تو میکنیم، اگه اینجا برای تو مثلا یک کسی بگویه که بیا کتی ما امی کاروبار کلالی را بان، بیا کتی ما یک تجارت کو، یک کسب دیگر را پیش ببر، باز چطور میتونی امی کسب تیلا کنی در اونجا بری یا نه؟ نظر بد تقاضا و درآمد داره که مثال اگر مفاد کنه زیاد دویج می باشه اگر نکنه باز دیگه طرف. زنده باشی کاکم. کدام خاطره جالب یا یک کدام شعر فکاهی چی یاد داری از تو چی بشنوی؟ فعلا خاطره جالب ندارم. اون تا دوره طالبا ما در جای کار میکردیم، همین کار آیین با بود تا آیین واز میکردیم در یک سرای بود. باز در دوجه تقدیری که یک موتر آمد با این چادر بار میکردیم در موتر که دور خودم پایم در کوکت خلید یک پایم این پایم کوکت رفت بسیار پایم را بگار کرد. با سردبار پس کامدم ما این خود از دیگه پایم را زد. هر دو پایم همه طور فرق شد. مقصد رفتیم یار پاسمان کردم. پس آمدیم بر صوبش شب خان نامدم که باز در خان جگرخونه شد که پای پاسمان کردی که مثال موتری رو زده چی رقم مثال باز صبح باز دم سرای استاد بودم که پدرم آمد که میری دید همه تو جگرخون شد بیرون برام رفت و چوبار ما گرفتم طرف چوقله وزیرآباد خانه ما دوتر دوره طالبار میگم.
آمدم طرف شورناو که اینجا موتر میگیرم توسط یک کروچی همونجا استاد از میوه خشک سودا میکنه یک نفر در اونجا از میخری که دور خودم باش کردم میوه چیز بگیرم براش کو پیش رفتم یک 5000 یک نفر مرا داد میری گرفتم یک دعا کردم رفتم از دل دیگه دعا کردم که نیانه داره وزارم گیرار میگرفته بود که تو کسب دست ما باشه مثال خود شاگرد داشته باشی و شاگرد تولید کنی و کار کنیم ایجا بیادر ایجا خودتان باعث مثال گدایگر برمون معرفی کن مثل گدایگر بودی که مثال لحظه زندگیت بود دیگه که خوش شدی که 5000 او وقت برای تو دیگه امیتو داد که ایره بگیری برو سودا بگیری یک چیز بگیری ما دور خودم که مثال میوه بگیرم در فکر از او خیلی گشت که خیر میتعلق فکرت هست در ارتباط باز دیگه در اون روز دیگه خوش بود دیگه خب تشکر زنده باشی خوش شدم بخیر تشکر از شما قدرمن دوستانو راځي وګورو لاړ شو دکانونو ته نور انځورونه وګورو چې هغلته دغه لوښي چې دلته جوړیږي دکانونو کې په کم ډیزاین باندې دي او څنګه هلته ډیزاین کړي دي کسان راځي هی خري او کنه راځي ملتیا ګلونو تاسو کارګاه ولیدله چې هلته دغه ګلي لوښي جوړیږي وروسته د هغې بیا دلته راوړل کیږي په دکانونو کې ډېر ښایسته ډیزاین سره بیا خرڅول کیږي چې ډېری کسان دلته راځي کاکا سلام یک کمی پیش بیا که تصویرت مقبول بیا طرف کامرا سه نام چیست عبدالجبار. چی مدت میشه که اینجا دکان داری و چطور از زندگی چطور از کاروبار چطور است تقریبا یک 15 سال میشه که من اینجا دکان دارم. از اونجا در کارگاه که جور میشه برای شما که میاره از شما دانش چند میگیرین ما اینجا دیگه یک 5 روپیه یا 10 روپیه فایده میگیریم زیاد فایده نمیگیریم. بله. در این اواخر کاروبار چطور است که مردم میای برای خارج میبره یا نه برای خارج بسیار کم میبرن ولی فعلا مردم هم در میله نمیایدن ولی فعلا مردم خیلی خنک شده دیگه و بار سال مردم شکر زیاد میآید باز کاروبارتان زیاد می باشه. از پیشتان کدام روز معده شده چیزای قیمتی یا نه خود دیگه کاروبار به معده شدن خود نمیشه مال گلیز دیگه معده میشه کم داره کدام روز معده شده باشه و خود زده باشه که سه تو که چند 5 روپیه 10 روپیه تاوان کنه نه والا نه گپ نه و تو فراوان میکنی یگان جایی که دوستا رفیقا بر زنگ میزنن بله بهترین مال خوش برش میکنیم توپا این گفتی در یک دانش خب این دیگه باید از اینجا بگیریم که حال معده نشه این دیگه کاسه شورواخوری است بله این شورواخوری است چه چیز داری چند نوع دیزاین ازی چند دیزاین داریم منتها ازی سیت بسته داریم ما سیت بستهش چند است و دانه چند است سیت بستهش دیگه اوتر خو با در کارخانه گپ میزنیم این دانه کی می دانه 50 روپیه دانه 50 روپیه می خیام تاسو کولی شئ دې نه استفاده وکړئ ګټه واخلئ د وطن تولید مو دی او د دې په څنګ کې د وطن ښکلا ده نو ډېره زیاته مننه کوم خوشحاله شولم په آخره کې ستا پیغام هیوادوالو ته دوستانو ته څه دی بخیر باشی جان و سلامت باشی خدا یک صلح در وطن بیاره ما خوش میشیم از هنرمندا کی را زیاد دوست داری از هنرمندا کی را بگویم برات دیگه هر کدام دختر خانما بگوی راج میگه خب ما دختر خانما را دوست نداری بعدم جمشید پروانی را خوی دارم جمشید پروانی را کدام آهنگش هم یاد نداری که برای ما بخوان آهنگش یاد من تا میبینم خواندن خوبش میکنه کدام شعر فکایی چیز را یاد داری خب بسیار خوب اگر مثلا تو برای یک روز رئیس جمهوری افغانستان شوی چی خواهد کردی همه جای نمی کارخانه‌های گلی را میسازی یا نه والا دیگه همه کسب ما باید هم کسب خود راش بدیم اگر رئیس جمهور شدی همه جای دیگه باید دیدی دیگه خب تنها کسب خود ما دیگه کل افغانستان خدا یک آرامی رو بیاره ان شاء الله کل کاربار جور میشه تشکر خوش شدیم زنده باشی جان و سلامت تشکر
ګلونو له ملتیا مو یوه دنیا مننه کوم. هیله ده چې تاسو هم استالف لیدلی وي او ترېنه پوره خوندونه مو اخیستي وي، ځکه دا زړه راښکونکی ځای دی او د دې په څنګ کې لرغونی تاریخ لري چې د ظاهرشاه بابا په واکمنۍ کې دغه دمګړی چې کوم دا تخت ګوري دا جوړ شوی. او ګیلي لوښي ډېر زیات مشهوره دي چې ډېری هیوادوال راځي دلته د خپل فامیل لپاره یا د هیواد نه بهر چې څوک اوسېږي د هغو لپاره تحفه ډالۍ ګفټ د دې ځای نه وړي او ډېری کسان دغه ځای نه چې ډالۍ څوک ورته وړي دغه ګیلي لوښي دا ډېر زیات خوښوي، ځکه دلته ګلدانونه او د دې په څنګ کې چاینکۍ او سره د دې د ښوروا لپاره د وریجو لپاره په زړه پورې دغسې ګیلي لوښي جوړیږي. تر بلې خپرونې چې زه دلته صافی سزدرانه حضور ته حاضرېږم د نړۍ په هر ګوټ کې چې هستئ روغ جوړ خوشحال راته واوسېږئ او تاسو راسره ژمنه وکړئ چې زموږ خپرونه او د دې په څنګ کې نورې خپرونې ټولې وګورئ او موږ سره ملتیا وکړئ، زموږ خپرونې وګورئ، تعقیب یې کړئ. زه هڅه کوم چې تاسو ته د ګران سمسور افغانستان په زړه پورې ښکلي ځایونه در وښیم او زموږ یوټیوب چینل هم د ځانه سره سبسکرایب کړئ، شیر یې کړئ تر څو دوستان نور هم وګوري او هغوی ترېنه هم خوند واخلي. تر بیا الله مو مل شه ښې چارې.